دوستانو سلامونه. نن تاسو ته د مای روشن یا د روشن کومه برنامه چې ده چې هغې له طریقه تاسو کولی شئ چې بعضې بستې هغه که د انټرنیټ وي دقیق وي او که پیغامونه وي تاسو یې فعاله کوئ. دې نه مخکې مې هم په یوټیوب چینل کې تقریبا 20 دقیقې یو ویډیو وه چې تاسو یې بستې څه رقم فعاله کوي. دغه ټول معلومات مې پکې هغه کړي وو، وضاحت مې پرې ورکړی و. نو نن به زه تاسو ته دغه برنامه مای روشن بعضو دوستانو هغه کړی و چې دغه برنامې په اړه که هم یو ویډیو هغه کې چې څنګه دغه برنامه مونږ انسټال او هغې نه وروسته دې کې مونږ اکاونټ څرنګه جوړ کړو. نو کله چې تاسې لومړی ځل دغه برنامه کوئ په سیم مو مثلا سیم کې مو دا برنامه کوئ، دې سره تاسو ته د روشن لخوا نه یو ورځ دپاره 600 امبیانې هم تحفه‌یي جایزه کېږي. نو موږ به هغه لپاره پلی سټور ته لاړ شو. پلی سټور باندې چې مو کلیک وکړو، دلته په سرچ بار کې به ولیکو مای روشن، تاسې دلته برینی روشن مای روشن باندې چې مو کلیک وکړو، دلته فعلا ما دا برنامه په دې بل موبایل کې نه ده کړې، د انډیوال موبایل مې دی. نو زه په انسټال باندې کلیک کوم. دغه برنامه چې تاسې یې نه انسټال باندې چې مې کلیک وکړ، دا برنامه به انسټال شي. دا تقریبا 10.3 MB ده. فعلا کیدای شي د وخت تېرېدو سره چې پکې اپشنونه یا هغه اضافه کېږي، نو کیدای شي دغه 10.3 په ځای نور هم هغه شي اضافه شي. نو تاسې دلته یې دغه برنامه فعلا انسټالیږي. انسټال چې شوه بیا به هغه نه وروسته موږ په دې کې د اکاونټ یا د حساب طریقه ما هم ښیو چې څرنګه تاسو کولی شئ په دې کې خپل سیم کارت ورسره وصل کړئ. نو فعلا انسټالینګ کې ده. انسټال چې شوه نو دلته تاسې نه چې دا انسټال یې ولیکئ، انسټال شوې ده. هغه نه وروسته به تاسې په اوپن باندې کلیک وکړئ. اوپن باندې چې مو کلیک وکړه، کلیک نه وروسته به دلته تاسې هره ژبه چې تاسې ته اسانه وه یا پرې پوهېدلی، انګلیسي هم شته ده او دري ده. دري دپاره به په دري باندې کلیک وکړئ، او که غواړئ چې په پښتو کې معلومات راکړئ هغه لپاره به بیا په پښتو باندې. دا ژبه خیر بدلېدلی هم شي وروسته. زه فعلا په انګلیسي باندې کلیک کوم. دلته به هغه نمبر چې تاسې غواړئ د روشن شمیره چې تاسې غواړئ چې پې دغه اکاونټ پیل کړئ، هغه به تاسې دلته ولیکئ. زه یې هم لیکم. نمبر لیکل نه وروسته به تاسې په انټر باندې کلیک وکړئ. انټر باندې چې مو کلیک وکړ، بیا به تاسو ته وي کنفرم یور نمبر، یعنې همدا نمبر صحیح دی. نو بیا به تاسې په کنفرم باندې کلیک وکړئ. کنفرم باندې چې مو کلیک وکړ، 6 عددیزه فکر کوم کوډ دی، هغه به ستاسې هغه ته راشي، کوم سیم باندې چې تاسې هغه کوئ هغه به تاسې دلته ولیکئ. زه یې فعلا لیکم. تاسو سیم کارت ته چې هم راغلی تاسې به یې ولیکئ. زه یې فعلا لیکم. کوډ چې مې ولیکه، هغه نه وروسته به بیا په ویریفای باندې کلیک کوم. ویریفای باندې چې مې کلیک وکړه، دلته تاسې لیدلی شئ چې ویلکم یې ولیکه.